الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، د الله جل جلاله د صفتونو بحث و. د عقایدو په ننني درس کې د ایمان دوهم صفت تر بحث لاندې نیسو. د ایمان دوهم صفت د الله جل جلاله پر ملائکو باندې ایمان راوړل دي. د الله جل جلاله پر ملائکو باندې اجمالی ایمان راوړل ضرور دي، ځکه دقیق شمیر د ملائکو چاته نسته، یوازې الله علم ور باندې لري، پر شمیر باندې ځکه الله جل شانه فرمایي: كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسوله. ټولو ایمان راوړي پر الله جل جلاله باندې او پر ملائکو باندې او پر کتابونو ملائکې د الله جل جلاله سپېڅلي بندگان دي، په نرتوب او ښځینه‌توب نه موصوفېږي، یو آن د الله جل جلاله نافرماني نه کوي. د الله جل جلاله په قدرت په بیلو بیلو بڼو اوښتلی سي. الله جل جلاله د نور څخه پیدا کړي دي او شمیر یې بیخي زیات دی چې یوازې الله جل جلاله ته علم سته. مومن مسلمان به صرف دومره عقیده لري چې پر ملائکو ایمان دی، داسې به نه وایي چې دومره ملائکې ستا پر دومره مې ایمان دی، بلکې دا به وایي چې پر ټولو ملائکو مې ایمان دی. مشهوري او مقربي ملائکې د دغه ملائکو څخه عبارت دي: جبريل علیه السلام یا جبرائیل. دا د جبريل تلفظ په جبريل هم کېدلی سي، جبرائیل هم کېدلی سي، جبرائیل هم کېدلی سي. میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام، عزرائیل علیه السلام، کرام الکاتبین علیهم السلام، حفظه علیهم السلام، دا مشهور ملائکې دي. د ملائکو یا پر ملائکو باندې ایمان راوړل دا د ایمان دوهم صفت دی. دریم صفت د ایمان دا دی چې یو څوک پر ټولو آسماني کتابونو او صحیفو باندې ایمان راوړي، ځکه الله جل جلاله فرمایي: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. حقیقت دا دی، ترجمه ده: بېشکه موږ رسولان په ښکاره نښو سره لیږلي دي او موږ د دوی سره یو ځای کتاب تله یعنی قانون لیږلی دی، تر څو خلک په انصاف سره فیصله وکړي. د اسمان څخه ټول 4 کتابونه او 100 صحیفې نازل شوي دي. 4 کتابونه عبارت دي د تورات، زبور، انجیل او قرآن کریم څخه، او پر دغه انبیاو چې اوس زه نومونه اخلم، پر دې انبیاو باندې دغه آسماني کتابونه نازل شوي دي. تورات پر حضرت موسی علیه السلام باندې نازل شوی دی، ځکه الله جل جلاله فرمایي: انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور. یعنی خامخا موږ تورات نازل کړی دی پر موسی علیه السلام باندې. په دې تورات کې نور او هدایت دی. همدا ډول زبور پر حضرت داود علیه السلام باندې نازل شوی دی، لکه چې فرمایي: وآتینا داود زبورا. موږ داود علیه السلام ته زبور ورکړی دی. انجیل پر حضرت عیسی علیه السلام باندې نازل شوی دی، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: وآتیناه الانجیل فیه هدى ونور. موږ و عیسی علیه السلام ته انجیل ورکړی دی،
په دغه انجیل کې هدایت او نور و. قرآن عظیم الشان پر سیدنا فخر الموجودات حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل سوی دی، لکه چې الله جل جلاله فرمایي وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه. اے محمد صلی الله علیه وسلم، موږ تا ته حق کتاب یعنی قرآن نازل کړی دی، تاییدونکی د نورو کتابونو دی. او همدا ډول سل صحیفې پر دغه انبیاو نازل سوي دي چې اوس نومونه یادوم. 10 صحیفې پر حضرت آدم علیه السلام باندې نازل سوي دي. 50 صحیفې پر حضرت شیش علیه السلام باندې نازل سوي دي. 10 صحیفې پر حضرت ادریس علیه السلام باندې نازل سوي دي. 10 صحیفې پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې نازل سوي دي. خدا خبره دی یاد وي چې تر ټولو وروستی او سپېڅلی کتاب قرآن کریم دی، ځکه پر کوم چا چې نوموړی کتاب نازل سوی دی هغه تر ټولو انبیاو غوره دی، لکه چې الله جل جلاله فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، یعنی موږ ته یوازې د عالمیانو لپاره، خالص د عالمیانو یعنی یقیني د عالمیانو لپاره مو رحمت لیږلی. همدا ډول د کومې ملائکې په واسطه چې دغه کتاب نازل سوی دی هغه ملائکو تر نورو ملائکو غوره ملائکه ده، ځکه الله جل جلاله فرمایي انه لقول رسول کریم ذي قوة عند ذي العرش مکین مطاع ثم امین. یقینا موږ دغه قرآن د یو نیک استاد جبریل علیه السلام قول دی، د عرش د مالک په نیز د قوت څښتن دی، منل سوی دی او هلته امین دی. دا د جبریل علیه السلام صفت الله بیان کړی دی. همدا ډول په کومه میاشت کې چې دا قرآن نازل سوی دی هغه میاشت تر ټولو میاشتو غوره ده چې د روژې د میاشتې څخه عبارت ده، ځکه الله جل جلاله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، یعنی د روژې میاشت هغه میاشت ده چې قرآن کریم پکښې نازل سوی دی. همدا ډول په کومو پاڼو کې چې دا کتاب دی هغه پاڼې درنښت لري، ځکه الله جل جلاله فرمایي فی صحف مکرمه مرفوعة مطهره، او دا قرآن په داسې پاڼو کې دی چې مکرمې دي، لوړې دي او پاکې دي. همدا ډول په کومه شپه چې دا قرآن نازل سوی دی هغه شپه تر نورو شپو بهتره ده، ځکه الله جل جلاله فرمایي انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. یقینا موږ قرآن د قدر په شپه نازل کړی دی. او ته څه خبرې چې د قدر شپه څه شي ده؟ د قدر شپه تر 1000 میاشتو بهتره ده. همدا ډول دغه قرآن چې په کوم ښار کې نازل سوی دی هغه ښار تر نورو ښارونو غوره دی، ځکه الله جل جلاله دغه ښار په قرآن کې یاد کړی دی او قسم یې په یاد کړی دی، لکه چې فرمایي والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، یعنی قسم د انځر په درخته، قسم د زیتون په درخته او قسم په دې امین ښار چې د مکې د ښار څخه عبارت دی. همدا ډول کوم څوک چې قرآن کریم زده کړي هغه کس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم غوره انسان ویلی دی او فرمایلی دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، په تاسو کې غوره هغه څوک دی چې قرآن زده کړي او نورو ته یې ورسوي. دوهمه خبره دا چې قرآن کریم یوازینی کتاب دی چې په خپله اصلي بڼه پاته دی، ځکه الله جل جلاله یې د ساتنې وعده کړې ده او فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون.
موږ قرآن کریم نازل کړی دی او بېشکه موږ یې ساتونکي یو. په نورو ټولو کتابو کې لاسوهنه سوې ده، لکه چې الله جل جلاله فرمایي یحرفون الکلمه عن مواضعه، یعنی دوی په دغو کتابونو کې کلمې د خپل ځای څخه تغییرولې. قرآن کریم 3 ځلې نازل سوی دی، چې لومړی نزول یې په لوح محفوظ کې د لیکنې او ضبطېدو څخه عبارت دی. دوهم ځل په لومړي اسمان کې و بیت العزت نومې خونې ته د قدر په شپه نازل سوی دی، لکه چې الله جل جلاله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر، یقینا موږ قرآن د قدر په شپه نازل کړی دی. دریم ځلې قرآن کریم پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې د 23 کلونو په موده کې نازل سوی دی، چې لومړی یې د علق سورت لومړني 15 آیاتونه د حرا په غار کې نازل سوه، او اخر یې دا مبارک آیت نازل سو چې الله جل جلاله فرمایي واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې پر ډبرو، لرګیو او پوستکو لیکل کېده، او اصحابو کرامو به د ځان سره ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 تنه مامور کړي و چې قرآن کریم ولیکي، چې مشهور یې دا کسان وه: زید ابن ثابت رضی الله عنه، ابی ابن کعب رضی الله عنه، معاذ بن جبل رضی الله عنه، معاویه بن سفیان رضی الله عنه. په لومړیو وختو کې قرآن کریم ته زور، زیر، پیش، شد، غړوندی نه ورکول کېده. کله چې قرآن کریم تر لیرې پرتو سیمو پورې ورسېدی او بېلابېل قومونه چې د بېلابېلو ژبو ویونکي وه په اسلام مشرف سوه، او د قرآن عظیم شان تلفظ په عربي ژبه نازل سوی و، دغه قومونو په سم ډول نه سوای تلفظ کولی، نو د لومړي ځل لپاره د اموي خلیفګانو په لړ کې د عبدالملک بن مروان په خلافت کې د قرآن کریم نښې ایښودل سر ته ورسېده، یعنی زور، زیر او پیش ورکړل سوه، تر څو هر مسلمان یې په صحیح ډول تلفظ کړي. قرآن عظیم شان 6666 آیاته دی. البته دا خبره د عامو خلکو په خولو کې مشهوره ده، خو بلکې 6000 آیاتونه یقیني دي. دا بلابود کې اختلاف دی، څوک وایي 6000 آیاتونه دي، څوک وایي 6200 دي. زیات و کم پکښې 114 سورتونه لري او 540 رکوګانې لري. د قرآن عظیم شان ټول حروف چې د هر حرف جلا جلا عدد معلوم سوی دی، دا په کتابونو کې لیکل سوي دي، او څو زوره لري، څو زیره لري، څو پیشه لري، څو ټکي لري، څو مدونه لري. زما یو کتاب دی د تلاوت لارښود، که تاسې هغه مطالعه کړئ دغه معلومات به هم درته وشي. د قرآن عظیم شان فضائل ډیر دي. یو فضیلت دا دی چې تر اوسه پورې د قرآن عظیم شان په څیر هیڅ چا یو صورت هم نه دی جوړ کړی، سره د دې چې په قرآن عظیم شان کې الله جل شانه یو ځلې خبر ورکړي چې تاسې که طاقت لرئ د قرآن په څیر یو کتاب راوړئ. لو قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. که ټول انسانان او پیرانان سره جمع سي چې د دې قرآن په څیر یو کتاب راوړي، را به نه وړي. بیا الله جل شانه ورته وفرمایل که تاسې کولی سئ چې 10 سورته د دې په څیر راوړي، هم به دا کار ونه کړي. او بیا خبر ورکړي چې یو صورت لا به هم دا کار ونه کړي، او نه در اوسه پورې چا کړی دی، او الله جل شانه یې د حفاظت وعده کړې ده. تر دې ځایه پورې دوهم او دریم صفت د ایمان بیان شوه.
څلرم صفت او پنځم شپږم صفت. څلرم صفت چې پر انبیاو باندې ایمان راوړل دي او په هغه کې بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه فضائل بیانېږي. هغه به په راتلونکي درس کې بیان کو. الله تعالی دې د عمل توفیق را نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.